ګرانو مینوالو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن ډېر یو مهم موضوع چې هغه د قلم په باره کې له تاسو سره شریکول غواړو. هغه دی بیک قلم. د بیک قلم تاریخ. د بیک قلم یو په زړه پورې تاریخ لري چې د نوښت او لاسرسي پر بنسټ ولاړ دی. دا بیک قلم څه وخت شروع شوی دی؟ چا اختراع کړ او په کوم مملکت کې اختراع شوی دی؟ اختراع کوونکی څوک دی؟ بیک قلم په 1930 کلونو کې د هنګري مخترع لازلو بیرو لخوا اختراع شو. هغه ولیدل چې د ورځپاڼې چاپ لپاره کارېدونکی رنګ ژر وچیږي او نه خپریږي. دې مشاهدې هغه ته الهام ورکړ چې د ورته رنګ پر بنسټ یو قلم جوړ کړي. د خپل ورور جورجي بیرو سره په 1938 کال کې د لومړني بال پوینټ قلم اختراع ثبت کړه. بیرو د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال ارجنټاین ته مهاجر شو، چرته چې خپل قلم ته وده ورکړه. په 1943 کې د بایروم په نوم بازار ته وړاندې کړ چې لا هم په ارجنټاین کې په همدې نوم یادېږي. د بیک قلم انقلاب. په 1945 کال کې فرانسوي صنعتکار مارسل بیک د بیرو لخوا د قلم حقونه واخیستل او دا یې په پراخه کچه تولید کړ. په 1950 کال کې خپل لومړنی قلم بیک کریسټال په اروپا کې معرفي کړ چې د شفاف ډبي او شپږ ضلعي ډیزاین له امله مشهور شو. نړۍ ته پراختیا. د بیک کریسټال قلم په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره هر ځل لیکي شعار سره شهرت ترلاسه کړ. په 1950 کلونو کې دا قلم امریکا ته هم ورسید او د خپل ارزانه قیمت، دوام او اسانه لیکلو له امله ډیر مشهور شو. د اوسنی بیک قلمونو اهمیت. بیک قلم اوس هم د نړۍ تر ټولو مشهور قلم دی چې هر کال میلیاردونه توګه خرڅیږي. د دې ساده ډیزاین او لوړ کیفیت د دې بریالیتوب لاملونه دي. د میدان وردګ ولایت کې د بیک قلمونو د بسته‌بندۍ کارخونې پرانیسته. په میدان وردګ ولایت کې مرکزی میدان ښار کې د بیک قلمونو بندۍ یو عصري کارخونه جوړه شوې ده. دغه کارخونه د یو خصوصي پانګوال په لګښت د 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بشپړه شوه او د خلکو لپاره د کار زمینه برابروي. د کارخونې ارزښت او جوړښت. دا کارخونه د یو خصوصي پانګوال حاجي خیال محمد خان په شخصي پانګونه جوړه شوې ده. د کارخونې مشر حاجي خیال محمد خان وایي چې د دې پروژې هدف په سیمه کې د کاري فرصتونو برابرول او اقتصاد ته ودې ورکولو لپاره مرسته ورکوي. د چارواکو څرګندونې. د میدان وردګ ولایت د صنعت او سوداګرۍ خونې رئیس انجینر محمد خان ځواک د پرانستې پر مراسمو کې وویل اسلامي امارت د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لپاره د اسانتیاو برابرولو ته ژمن دی. دغه ډول کارخونې د هیواد اقتصادي ودې او د خلکو لپاره د کار زمینه برابرولو لپاره مهمې دي. ځواک زیاته کړه چې د دې ډول پروژو زیاتېدل به اقتصادي ستونزې راکمې کړي. د کارخونې راتلونکي پلانونه. د کارخونې مشر حاجي خیال محمد خان د پرانستې پر مهال څرګنده کړي د بیک قلمونو د بسته‌بندۍ ترڅنګ به راتلونکي کې نورو برخو کې هم د پانګونې نیت لري. کارخونه د 1 میلیون ډالرو په ارزښت بشپړه شوې او دا مهال ګڼو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د کارخونې اغیز. پروژه نه یوازې په سیمه کې د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره یو مهمه لاسته راوړنه بلل کېږي، بلکې د هیواد په اقتصاد کې به د یوې پیاوړې ونډې په توګه هم عمل وکړي. دا جامع مقاله د بیک قلم د تاریخ اهمیت او د میدان وردګ ولایت نوې اقتصادي پروژې دواړه په ګوته کوي. که نورې پوښتنې لرئ په خوښۍ سره له موږ سره شریکې کړئ. نو ګرانو مینوالو، که چېرته دغه مقاله مو خوښه شوي له نورو دوستانو سره یې که شریکه کړئ نو ډېر زیات منندویه به مو یاستو.